سلامونه د وقاص بونیری له اړخه د مینې خلوص نه ډک ډک سلامونه نیک هیله او احترامات قبول کړئ. کتونکو راغلی یو ایوبیا ته او بیا خانسپور بوټو پوینټ ته. دا د دې ځای د ټول نه اوچت ځای دی او دلته چې سړی ودرېږي نو تاسو دلته زما په شا کتلی شئ چې لکه ستوري چې په ځمکه خواره شوي داسې ښایسته دا منظر دی او دلته ډېر خلک راځي او دا هم ویل کېږي چې بوټو صاحب چې دی نو هغه به چې کله دلته راغی نو په دې ځای کې به ناست و بعضې اهمې فیصلې به یې کولې. دا د دې ځای په حوالې سره مشهوره خبره ده او دا ځای چې دی نو ډېر مزیدار دی او ځکه دې ځای ته بوټو پوینټ هم وایي. دلته څه سیلګري راغلي هغې نه به تپوس کوو چې هغې دې ځای کې څه ولیده څومره ښایسته ځای دی او د هغې د دې ځای په حوالې سره څه رایه ده. مروه زموږ سره ده. السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बूटो पॉइंट पर खड़ी है, क्या देखा आपने? कश्मीर व्यू बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ का मंजर देखकर और जो डिस्कशन हमने की है कि ये किस तरह की जगह है या ये मशहूर क्यों है और यहाँ के लोगों ने बताया है कि भुट्टो साहब यहाँ पे आया करते थे या फिर यहाँ पे कश्मीर का व्यू बड़ा अच्छा आता है तो इस वजह से इसको कश्मीर व्यू भी कहते हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और मौसम भी काफ़ी अच्छा है तो इंजॉइंग इट। ऐसा लग रहा है कि जैसे तारे और सितारे सारे नीचे हैं। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं कि आसमान जैसे नीचे ज़मीन पर उतर आया है और सारे मतलब चमक रहा हो यहाँ पे, हम उससे बहुत ऊपर खड़े हूँ। और साथ में चांद को भी देख ले। चांद भी बहुत खूबसूरत सा नज़ारा है। असल में मुझे नज़र नहीं आया इसलिए इस तरह किया मैंने। और ये नज़ारा मैं पहली बार देख रही हूँ अपनी लाइफ में, फ़र्स्ट टाइम। मैं बेसिकली मुल्तान से हूँ, मुजफ्फरगढ़ से हूँ, बेसिकली मुल्तान में रहती हूँ तो इस इलाके में पहली बार आई हूँ और ये मंज़र लिटरली पहली बार देख रही हूँ। ये तो किसी फिल्मी सीन जैसा लग रहा है मुझे, पहली बार बहुत अच्छा फील हो रहा है। څنګه چې تاسو ولیده واورېده چې مروه څه ووایي د دې ځای په حوالې سره دلته زموږ سره نور هم ملګري دي هغې نه به هم تپوسونه کوو. حبیب زموږ سره دی. حبیب څنګه یې؟ ډیره مننه مهرباني وقاص صاحب. بس د پېښور د غرمونو نه تنګ شو او نو دلته د خانسپور ته رالو. بیا د دې ځای د خلکو دغه مشوره کړې ده چې دلته به بوټو صاحب راتلو او د ملک د اهم فیصلې به یې کولې. یو خو په دې اړه دا کشمیر دا ویو ده، نو څنګه مروه تاسو ته ویلو تاسو هم منشن کړه چې دې ته کشمیر ویو هم وایي او بوټو پوینټ هم ورته وایي. نو دا تقریبا د ځمکې نه تقریبا 13,000 فوټ دا اوچت دی. نو دلته دا موسم دا ورځې سهار کې داسې دلته راشي نو دا خلک دلته راځي، ډېره مزه کوي. زه په خپل هم ډېره انجوی کوم او امید ده چې تاسو به هم ډېره انجوی کړي وي. بالکل کتونکو دې ځای ته را رسېدو کې به لږ ونته کې محنت کوشش په پکار وي او لږه سټمنا به ستاسو پکار وي ځکه چې دې ځای ته راتلل لږ شانتې ګران دي. خو که تاسو په ښکلا مین یې، په ښایستونو مین یې او بیا داسې ښکلی ښایسته منظر ستاسو خوښ وي نو بالکل تاسو بیا راتلی شئ ځکه چې څوک د کوم ځای خواهش لري چې مونږ ووینو نو لازمي هلته ځي که هر څنګه حالات وي. نو ډېر زبردست ځای دی. لږ مونږ د کتونکو ته وښیو چې څومره زبردست دی. تاسو زمونږ د کیمرامین به تاسو ته دا ویو وښیي چې څومره زبردسته ویو ده. دا بجلي ښه خبره دا ده چې بجلي ده نو ځکه دا په ځمکه باندې د منظر داسې د اسمان د ستورو په شان ښکاري لکه په ځمکه چې دی ستوري غوړولي او ته وله تماشه کوې. نو دغه زبردست منظر دلته جوړ شوی دی او خلک دې له تماشې له راځي. موږ هم دا خواهش وو چې یاره یوازې په خپله چکر ونه لګو بلکې تاسو ته یې هم وښیو. امید دی چې ستاسو به خوښ شوي وي. خپل کوربه وقاص بونیري ته ورکړئ اجازت. د خدای په امان.